د حکمتيار زوی په ډیسکوتیک نیکر کې څه کوي او چیرته دی؟ سلامونه درنو لیدونکو، په دې ویډیو کې وګورئ، د ویډیو تر اخره را سره اوسئ. اول به دا خبره در یاد کړم نن چې دا تیر تش په نوم جهادي رهبران کوم اصلي زندگی لري او عایش نوش کوي، دا د دوی بیا عقلتوب نه دی، دا د دوی هوښیاري ده چې خلک یې ځان پسې کړل او د خلکو په سر پیسې او مال دولت پیدا کړ. جالبه او د حقیقتونو ډکه خبره دا ده چې اوس هم دا خلک لکونه پلویان لري، دومره سوچ نه کوي چې دی کس دا دومره پیسې له کومه کړل او اوس د خلکو خدمت پې کوي او که په همدې پیسو خپل عایش نوش کوي. څه وخت مخکې هم د حکمتيار د زوی هغه عکسونه څرګند شوي وو چې هغې کې سم د بچې فلم ښکاره کېدو او فولاد علمدار سټایل یې وهلی وو. اوس تازه د هغه حکمتيار زوی چې خلک یې د پتلون په اخیستلو کافر ګڼل، نن د هغه حکمتيار زوی په نیکر کې چکرې وهي. دا د دوی داسې عکس دی چې چا ترې پټ اخیستی دی او دا چې د پردې تر شا دوی پکې څه کارونه کوي یو الله ترې خبر دی. یو د حکمتيار زوی نه د ټولو هغو کسانو زامن او کورنۍ چې د جهاد دعوې کولې او ځانونه یې کلک مسلمانان ګڼل نن پوره عیاشي کوي. نن هغوی بهترینه زندگی لري، نن هغوی په دنیا کې ځان ته جنت غوندې ځایونه جوړ کړي دي، د رباني لوڼې رستوران لري او د نورو مشرانو کورنۍ اروپا کې آرام ژوند لري. نو باید افغانان څوک د جهاد او اسلام په نوم نور ونه غولوي. جهاد کې خو پیسې نه وي، جهاد کې خو د دنیا مزې نه وي، جهاد خو د چوکۍ مال او دولت لپاره نه وي، جهاد خو د خدای لپاره وي او خدای اجر ورکوي. خو خبره دا ده چې دوی خلکو نه په خپله ټوپک پورته کړی دی او نه یې جهاد کړی دی. دوی تل پردي اولادونه جنګولي او خپل اولادونو ته یې بهترینه زندگی برابره کړې. اوس هغه پخوانی وخت تیر شوی دی، دوی نه باید افغانان لاس واخلي، نه یوازې دا چې لاس واخلي بلکې له ګریوانه یې ونیسي او پوښتنه دې ترې وکړي چې جهاد خو ما هم ترسره کولو، زه په عملي میدان کې جنګېدم او ته د پردې تر شا ناست وې، نن دې دا دومره مال او دولت له کمه کړ. افغانانو نور راویښ شئ، د خدای لپاره پوه شئ، ستاسو د پوهېدلو لپاره کوم بل پیغمبر نه راځي چې تاسو پې پوه شئ. دا هغه څیرې دي چې د دوی تاریخ او د دوی کړنې تاسو باید مطالعه کړئ او له هغې وروسته له دوی سره په صفونو کې ودرېږئ. په افغانستان کې د هغه چا حمایت وکړئ چې د یووالي او د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوي او د افغانستان دښمنانو ته کلکه سپېړه ورکوي. درنو لیدونکو، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیده. د جهادي رهبرانو او د دوی د اولادونو د دوی د زندګۍ په اړه که څه ویل لرئ کولی شئ کومنټ کې ولیکئ. د لا ډېرو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.